پیر ذوالفقار نقشبندي دامت برکاتهم العالیه هغې په خپل یو کتاب کې لیکلی دی، یو واقعه یې لیکلې ده، د یو عیسایي جینۍ واقعه یې لیکلې ده او هغه د یو مسلمان هلک سره د هغه د واده هغې لیکلی دي چې دې دواړو به یو ځای کار کو په یو ځای کې. نو د دې دواړو په خپل منځ کې تعلق جوړ شو، د دې عیسایي جینۍ او د دې مسلمان هلک. کله چې تعلق جوړ شو نو دې هلک ورته ووایي چې یاره زه تا سره نکاح کول غواړم او واده د سره کول غواړم. نو هغه جینۍ ورته ووایي چې ته ما سره نکاح یا واده کول غواړې نو ته به لومبې زما کور والا سره ملاویږي، که د هغې څه شرایط وي هغه شرایط به ته منې هله به ته ما سره بیا واده کولی شي. هغه ورته وایي چې ټیک ده زه خو تا سره واده کول غواړم، ستا کور والا سره زه ملاویږم. چې لاړه هغې خپل خپلوان را جمع کړي وو، مور او پلار ټول ناست وو. کله چې دې لاړه کېناسته ورسره نو لومبنۍ خبره یې ورته دا وکړه چې ته به عیسایي کېږې، ته به خپله مسلماني پرېږدې او ته به عیسایي کېږې. ده ورته وایي چې ټیک ده زه خو ستاسو لور سره واده کول غواړم. دویمه خبره وایي دا ده چې ته به د خپلو خپلوانو سره بلکل تعلق نه ساتې، ته به دې سره د خپل مسلمانۍ او د دین خبرې بلکل نه کې، او یو هفته کې یو ورځ د اتوار ورځي یا هفتې ورځي ته به باقاعده زمونږ دا لور چې کوم ده دا به راولې چرچ ته، هغه عبادتګاه چې د هغې، او ته به م ورسره عبادت له راځې او عبادت به کې. هغه ټول شرایط ومنل، د دواړو په خپل منځ کې واده وشو. وخت پکې تېرېده ده سره چونکې دی مسلمانو نو ده سره یو قرآن مجید و زبردست ښکلې غوندې داسې شین رنګ یې وی هغه د کتابونو یو المارۍ وه، دې چې به د کور نه بهر څنګه راوته دروازې سره هغه المارۍ لګېدلې وه، په هغې کې نور کتابونه هم پراته وو، دا قرآن مجید پکې هم پروت و. دې چې به هر سهار د کور نه راوته نو بس هغه قرآن ته به صرف یو نظر وکتل او په زړه کې به یې دا و چې دې سره زما ډېره زیاته مینه نه، ځکه د مینې نه ورته ګورم، د هغه محبت د وجې نه ورته ګورم. کله چې به دوباره کور ته واپس راغې د خپل دفتر نه نو بیا به یې لومبنی نظر په هغه قرآن باندې وغورځېد او قرآن ته به یې وکتل. نو د ده په زړه کې صرف د هغه قرآن مینه وه. یو ورځ دې دفتر ته لاړه، هغه کومه ښځه چې وه هغې کور کې صفایي کوله، نو هغه خو چونکې عیسایي وه نو دا کتابونه چې کوم داسې کتابونه و چې هغه کور کې خراب شي یا هسې پراتي څوک یې ګوري نه، نو هغې هغه ټول کتابونه را جمع کړه، دا قرآن یې پکې هم راواغسته، او کوم چې مونږ پکې دا ګن غورځو که نه دا ډسبین وغیره، او قرآن یې واغسته لاندې یوړه هغه ډسبین ته یې وغورځو په ګندګۍ کې. چې کله یې ګندګۍ کې وغورځو نو دا سړی چې کله کور ته راغی نو ده خو به لومبې نظر قرآن باندې اچو، چې کله یې وکتل نو په هغه المارۍ کې هغه قرآن نه و. بس دې ښځې ته وایي چې دلته کې یو کتاب پروت و هغه څه شو؟ او ورته وایي چې یاره ما هغه کتابونه چې کومه نه تا کتل نه ما کتل او هسې پراته نو هغه ما بار دی ګندګۍ ته وغورځول. بس دې له لیونو په شان رامنډه کړي او لاندې راشي راکوز شي او دا ګندګۍ نه هغه کتاب راواخلي او ښکلي کړي، سینې پورې ونیسي او په جړا شي، او باز د هغه وخت نه فیصله وکړي او واپس لاړ شي، دا کور ته واپس لاړ نه شي، ډایرکټ جومات ته لاړ شي. جومات ته لاړ شي او خو ښکلې صفا ولامبي او الله ته توبه وکړي چې یا الله زما توبه، ما را خپل دین پرېښی، ما را خپل قرآن پرېښی، ما خپل پیغمبر پرېښی، زما تا ته توبه ده او دوباره کلمه ووی مسلمان شو. نو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې دې هلک ته دا ایمان صرف د دې وجې نه دوباره میلو شو، کنی هغه غیر مسلمه شوی و چې د قرآن سره په زړه کې مینه وه، د هغه مینې او محبت د وجې نه قرآن سره دته دوباره الله چې دی نو بیا ایمان یې ورته راواپس کو، بیا چې دی نو مسلمان شو.